نفسیاتو ادب سره څه تعلق دی نو په دې موږ ته داسې یو لنډ دی نو ته ووایې ستا زما جانان دومره ښایسته دی دا چا چې زما جانان جوړ کړی دی هغه څومره ښایسته دی پروفیسر محمود حیا صاحب تعلق د یوې داسې علمي ادبي او فرهنګي کورنۍ سره ده الله تعالی په دې کورنۍ ډېر لوی فضل کړی دی چې دوی ټول چې هغه زنانه دي او که نارینه دي ټول چې کوم دی هغه په څه نه څه توګه فن او هنر علم او فرهنګ سره تړلي شوي دي دا ډېر لوی فضل او کرم دی چې دوی ته کور دننه هم ادبي او علمي ماحول دی او بهر هم چې راوځي نو علمي او ادبي ماحول دی پروفیسر ابنواز مایل صاحب د هغه ډېر زیات کنټریبیوشن دی هم په نثر کې هم په شعر کې د هغه عمره خدمت مطلب دا دی چې ډېر کمو خلکو کړی لکه پروفیسر ابنواز مایل صاحب کړی دی بیا سید ګوهر صاحب دی سید ګوهر صاحب یو بل سبک یو بل سټایل کریټ کړی دی په پښتو ادب کې که هغه د شعر حواله ده که هغه د تحقیق حواله ده که هغه د تنقید حواله ده او بیا الله تعالی دې خاندان باندې داسې فضل کړی دی چې دانیال تریر هغه ځان نه بل یو عالم فاضل خدا د الله تعالی کارونه چې هغه ډېر په کمه موده کې 45 کالو کې هغه رخصت شو په دې 45 کالو کې چې هغه په اردو ادب تصور کړی یا پښتو ادب کې چې کومه پیژندګلوي وکړي هغه لاجواب دی د هغې مثال نه پیدا او بیا چې موږ پروفیسر محمود حیا صاحب ته راشو نو محمود حیا صاحب ډېر زیات کمالونه په دې سړي کې موجود دي په دې دومره ورکوټي وجود کې د علم او هنر د فرهنګ ډېره لویه خزانه ده د سره ډېره د پښتو ادب موږ ورباندې ویاړو چې د پښتو ادب یوه ډېره لویه اساسه ده او د چې کوم دی په کالجونو کې به سوشیالوجي یعنې ټولنپوهنه د ده سبجیکټ و دا به ده هلته ټیچ کوله او پښتو ادب ته ډېرې بخښنې کړي د تنقید په حواله د تحقیق په حواله او خاص کر په جدید غزل کې ډېره لویه ونډه ده ډېره لویه برخه ده نو منګل کتابخور د ده مننه کوي چې دی مونږ ته راغلی دی او مونږ هم د ده ډېره زیاته مننه کوو خپله دا خوشقسمتي ګڼو چې د مونږ ته وخت راکړو او مونږ به د نه یو څو پوښتنې وکړو چې هغه د پښتو ادب زده کوونکو لپاره ګټورې ثابتې شي پروفیسر صاحب منګل کتابخور ډېره مننه چې تاسو زموږ د ادبي ټولنې په ډېرو لنډو ګڼو ټکو کې که نه ډېر ښه اجمالي جایزه وړاندې کړه ته پخپله هم ښه لیکوال یې ښه خدمت دې دي بالخصوص د علمي ادبي سیمینارونو په په شاعري کې او بالخصوص په کلچر کې ستاسو خپل قد و قامت دی او ستاسو خپله پېژندګلوي ده بس هم ډېر خوشحاله یم چې منګل کتابخور ته راغلی یم دا زما لپاره هم اعزاز دی که نه چې د کتابونو په کور کې ناست یم که نه او بیا د پروفیسر اسد منګل صاحب سره ناست یم دا ستا زما خوشبختي ده د روایتي سوالونو جوابونو نه تېرېږو داسې یو څو سوالونه به موږ تا نه سوال خو نشو کولی بلکې ځان به پوهېږو پروفیسر صاحب نو تاسو هم لوستونکي او اورېدونکي هم ډېر ښه پېژنئ چې ستاسو څومره خدمات دي څومره کنټریبیوشن دي زه به تاسو نه یو دا پوښتنه وکړم چې د نفسیاتو ادب سره څه تعلق دی نو په دې موږ ته داسې یو لنډ صاحب دا کوم سړي ته چې موږ شاعر وایو دا کوم چا ته چې موږ ادیب او دانشور وایو دا کوم سړي ته چې موږ یو مینور شخصیت وایو که نه یا کوم لیکوال تخلیقکاران یا د آرټ خلک که نه د فنون لطیفه خلک دا چې دي ځینې داسې سبجیکټس دي که نه علوم دي چې د هغو په اړه د دوی مطالعه یعنې حتما ضروري ده مثلا ټولنپوهنه
یو عادي شاعر او دانشور سړی هغه باید چې عمرانیات علم چې دی که نه یعنې په دې کې دی ښه مطالعه ولري ښه ډلې مطالعه ولري او همدغسې سایکالوجي د نفسیات دی که نه دا خو ګوره هر شاعر او هر لیکوال او ادیب که نه دا د دغې ټولنې معاشرتي مطالعه هم کوي نفسیاتي مطالعه هم کوي تاریخي او تهذیبي مطالعه هم کوي نو دا خو ګوره سیګمنډ فرایډ که نه چې کله د تحلیل نفسي نظریه وړاندې کړه د شعور او لاشعور د لاشعور چې کوم تصور هغه وړاندې کړ نو کله چې د خوبونو تعبیر او د خوبونو په اړه د انسانانو تجزیه کول او د لاشعور له لارې مطلب د تخلیقکار چې هغه کومه کوټلې او مهمه مطلب تجزیه هغه وړاندې کوي که نه د دا خپلې نظریې په اړه سړی حیرانوي هغه چې کله د دغه تحلیل نفسي نظریه وړاندې کړه نو هغه د هغه دغه نظریه مطلب دومره قبولیت یې حاصل کړو بلکې د قبول عام حیثیت یې حاصل کړو یعنې د دنیا د ټولې نړۍ ادبیاتو یعنې دغه نظریه یعنې دې نظریې ته چمتو شو چې دا څنګه نظریه ده یعنې ټوله نړۍ یې وښوروله بلکې په ادب کې یو نوی شور یو نوې هنګامه پیدا کړه که نه اوس مثلا سیګمنډ فرایډ ډېرې عجبه خبرې کړي دي د هغه کې به زه یو مثال ولیا ټوله تفصیلي خبره خو دلته کېدی نه شي هغه یوه خبره کړې ده چې کومه تخلیقپاره یا کومه پلپاره چې د یو تخلیقکار د لاشعوري محرک په رد عمل کې خپله تخلیقي بڼه خپله کړي وایي هغه تخلیق چې دی هغه تخلیقپاره چې ده او اوریجنالیټي ته ډېره نږدې وي دوه عموما په دا رنګه تخلیقپارو کې یوه نیمه تخلیقپاره داسې را پیدا شي چې هغه یو عالمګیر حیثیت خپل کړي یعنې په ټول عالم کې د قبول عام حیثیت حاصل کړي که نه مسله دا ده ګوره نفسیات چې دي که نه دا خو بلکل د انسان سره تړلې خبرې دي که نه اوس نو نفسیات عمرانیات فلسفه انتروپولوژي اوس دا علم بشریات چې دی تاریخ کلچر که نه فنون لطیفه دا تیر هیر تهذیبونه دا خو یو شاعر او یو تخلیقکار خامخا په ځان کې ساتي او وایي به د دغو به کوټلې مطالعه کوي بیا به د مطلب ودا خپل ادب ته د شعر له لارې او د نثر له لارې چې تاسو په نفسیاتو ادب سره څه تعلق دی او ټولنپوهنه مطلب دا چې یو سړی ادب تخلیقوي هغه ته پکار دی چې هغه په نفسیاتو پوهېږي چې تحلیل نفسي څه ته وایي ټولنپوهنه پوهېږي په ارواپوهنه پوهېږي چې دا څیزونه د هغه په نظر کې په دې چې دا خو د ساینس او د کمپیوټر زمانه ده چې په دې زمانه کې ته موږ دغه زړې خبرې کوې نو زړې خبرې خو تا نه ښې نورو زموږ کلاسیک شاعرانو ادیبانو ښې کوي نو ته خو موږ ته به د دې وخت خبرې کوې نو دا ستاسو ډېر خلک په لنډه توګه مو دا خبره راغونډه کړه اوس پروفیسر صاحب په تصوف یو څو خبرې به چې دا تصوف څه شی دی او دا وحدت الوجود او وحدت الشهود آیا دا بېلې لارې دي که نه دا یوه لاره ده د دې وجود او وحدت الشهود چې دی که نه دا تصوف دوی کلیدي مدرسې دي که نه دا وحدت الوجود چې دی که نه دا خلک دا وایي چې هر څه دی دي او د وحدت الشهود مدرسه چې دا هغه وایي هر څه له ده دي خو بهرحال دا دواړې فلسفې دا راګډي که نه دا د صوفیانو یعنې په وحدت الوجود کې د مطلب ډېرو معتبرو صوفیانو خپل عقاید دي خپل نظري مباحث دي اوس د فنا فی الشیخ د فنا فی الله او د فنا فی الرسول په اړه که نه دا باقاعده 3 سټپس دي که نه نو دا د وحدت الوجود خلک یا د وحدت الشهود خلک هغوی چې دغه کوي هغه وایي مثلا
که ته خدای ته رسېده غواړې که نه نو ته به یو وار له مجازي عشق سره به ستا تعلق سره جوړ مثلا یو ښکلی ځوان تا ولیدو یو ښکلی جینۍ دې ولیده یا مطلب هغه په تا ښه ولګېده او هغه باید چې ستا زړه وښوري وایي که چیرې ته دې ته نه شې متوجه ته خدای ته نه شې متوجه کېدی هغه وایي چې ستا جانان تا ته ښایسته ښکاري نو ته به وایې چې دا زما جانان دومره ښایسته دی دا چا چې زما جانان جوړ کړی دی هغه څومره ښایسته وي نو دوی دا وایي چې دا د تصوف سلسله چې ده دا سټپ بای سټپ ده یو وایي مجاز د حقیقت فون دی وایي د مجاز له لارې به ته څوکه څوکه که نه تر الله پورې رسېږي که نه ګوره د الله تعالی خپل هم دا مقوله ده که نه حدیث شریف دی شاید والله جمیل ویحب الجمال وایي الله تعالی ښایسته دی هغه ښایست خوښوي که نه اوس نو دا د مجازي عشق له لارې ته بیا یو وار په خپل شیخ کې فنا شې پوه شوې د هغه سره د عشق شروع سي یو سلسله دې شروع سي چې کله ته په هغه کې د لیونتوب حد ته ورسېږې بیا یې دویمې درجې ته لاړ سې بیا د فنا فرسونو خواته ستا توجه واوړي همدغسې په درېیم سټپ کې بیا د الله خواته رجوع وکړې که نه نو دا خو تصوف نه او تصوف نشته دا خو وایي چې څومره خولې هغومره خبرې یو خبره داسې ده که نه لکه اوس په منصور لکه اوس مونږ رحمان بابا سټډي کوو رحمان بابا د حق استعارې په توګه منصور استعمال کړی ده کارولي خط کلام کې دغسې زمونږ نور کلاسیک دغه چې دی ټول منصور د حق یوه استعاره لکه تاسو خپله کتاب هم لیکلی که نه د حق نړیوال خو هغه به دا بعضې علما دې سره اتفاق نه کوي وایي چې د ده نظریه د حلول وه او د حلول نظریه دا شرک دی نو دې بارې کې اوس خو دا مجروبان لیوني چې وي که نه هغه د دې شیانو نه تېر وي زه دا یم چې یو سړی په لیونتوب کې د عشق اخري حدونو ته ورسېږي هغه خو بیا سم دم په الله کې تعلیل شي که نه من تو شدیم تو من شدی والا سلسله شروع شي بیا چې هغه څه ویل که نه هغه هم داسې دی لکه خدای چې وایي یعنې زما مراد دا دی ګوره یو وار دا مجدد الفساني شاید دا خبره کړې وه که نه دا پیر عبدالله جان هغه دی سید ګوار وی وایي موږ مریدان وو دی یو خبره وکړه ول یو ورځ یې چیرې مجدد الفساني دا خپل حد نه تجاوز وکړو وایي د الله لخوا انعام ورته وشو مجدد ته یې وویل لڅ دې کوم والمجدد هم په جذب کې راغو په لیونتوب کې راغو خدای ته یې ویل تا لڅ کړم نو دا واقعه یې واوروله که نه عبدالله جان هغه نو خبره دا ده نو سید ګوار دی مجدد پوښتنه نه شوه کولی خو بیا یې لاړو بیا چې چیرې په دویم موقع ورسره ملاو شو بیا مې عبدالله جان هغه ته وویل چې صاحب دا الله مجدد لڅولی شي دا مجدد به نو الله څنګه لڅوي هغه دا ډېره قیمتي خبره کړې ده هغه وایي الله تعالی ته که چیرې ستا مهرباني خلکو ته وښیله څوک به سجده درته نه وکړي هغه به وایي چې دومره مهربان دی هېڅ به هېڅ مې بخي یعنې د هغه د لڅولو نه مراد دا و چې ته دومره مهربان یې خلکو ته به دې ورښکاره کړو سړی به سجده ولاکه درته وکړي دغه به وایي دا خو هېڅ به هېڅ بخي که نه یعنې په دغه کې خو ډېرې یعنې ډېرې ګیره ګیره خبرې دي که نه اوس مثلا دا زموږ د وس موضوع هم نه ده نو بهره ډېره خواره او اوس خو دا فضل دی اوس خو کار شروع دی دا کارونه ډېر ښه تحقیق کېږي او تحقیق کېږي ته خو ډېر دا مطمئن یم تاسو څنګه دې باندې څه او دا د تنقید د سوال نه مخکې تصوف په اړه یو شعر مې ذهن ته راغی وایم دغه شعر دی د حافظ وایي در عشق و خانقاه و خرابات شرط نیست هر جا که است پرت روی نور است وایي په عشق کې د شرابخانې او د جومات فرق نشته که شرابخانې ته لاړ یم د حضور پاک څهره مبارکه به درته ښکاري
که مسجد ته لاړ یم د هغه څېره به وینې. نو پاتې شوه تنقید خبره، یاره زموږ د تنقید میدان چې دی که نه، په هغه کې خو زه بیخي ډېره تشنګي محسوسوم. تشنګي په دې معنا چې یو اړخ نقادان د نشت برابر دي، بیخي د ګوتو په شمار 3-4 کسان دي، هغه به څه وکړي؟ ګوره د روښانیانو مې راواخه، بیا د خوشحال بابا دوره راواخه، چا باندې لیکلي دي شي؟ کلاسیکي دور باندې ګورو، زموږ کلاسیک چې دی د هغوی چا حق نه دی ادا کړی. په حمید بابا باندې ته ما ته په شمار 10 مضامین نشي پیدا کولی، زه چیلنج درکوم نه شي پیدا کولی. کاظم خان شهدا نمبر ما اوس چاپ کوم، ته خبر یې؟ خوشحال خان خټک باندې داسې کار نه دی شوی کوم چې په کار دی. خوشحال خان خو د موضوعاتي تنوع په لحاظ یو ناتمام سمندر دی. هغه یې کامپرس شاعر کو، انقلابي شاعر یې کو، او د هغو د ټولو موضوعاتو یې د 0 سره ضرب ورکړو. خوشحال خان تاریخ تنقید داسې نه وي. خوشحال خان باندې که د خوشحال خان د شاعري تجزیه یا تنقیدي پلټنه څوک کوي یا کلوز ریډینګ کوي، هغه به دا لستون ورته رانغاړي، دا ټول عمر به د خوشحال و شاعري ته وربخي، بیا به پر د هغه تنقیدي پلټنه کوي، تجزیه به یې کوي، بیا به خوشحال فارغېږي. بیا رحمان بابا پات دی، بیا حمید بابا پات دی، بیا کاظم خان شهدا دی، دا ټول دغسې پاتې دي. اوس مثلا دا د په کلاسیک کې کم کار موږ کړی دی، بیا رومانتیسیزم راواخه، په هغه کې موږ څه کړي دي؟ بیا جمالیات راواخه، بیا حقیقت نګاري راواخه، بیا علامت نګاري راواخه، بیا وجودیت راواخه. په یو شي کې موږ هېڅ نه دي کړي. جدیدیت راواخله، موږ دا ټول ښکلان یې لکو، سختیات او پس سختیات ته راورسېدو، ما بعد جدیدیت ته راورسېدو. زه هر 15 ورځې بعد سلسل مړي رااخلمه، پوه شوې؟ په خودکش حملو کې ځي، پوه شوې؟ دیوالونه او کوڅې مې په وینو سرې دي. د امریکې فارملسټانو یا د سختیات والا چې کوم خلک دي، یا د مابعد جدیدیت چې کوم خلک دي، یا کوم چې دا پروفیسران دي، عالمان دي، هغو دا شیان کله لیدلي دي؟ له ما سره خو د هغوی دغه نظریې دا خو زما له دې سیمې سره هېڅ دغه نه لري، یعنې هېڅ هماهنګي نه لري. زه په کچردان کې اوسم، د هغه په ټوله امریکا کې ته غبار نشي پیدا کولی، معمولي غبار نشي پیدا کولی. نو زما کلچر وګوره، زما مطلب تهذیب وګوره، زما ښارونه وګوره، زما کوڅې وګوره، د دوی ښارونه وګوره، د دوی کوڅې وګوره. ګوره دوی چې کله نظریه جوړوي، دوی په خپلې نظریې کې خپل کلچر، خپل تهذیب، خپله سوپریمیسي، حکمراني، د خپلې ژبې سوپریمیسي، پوه شوې؟ دا ټول شیان او خپل طاقت، دا ټول شیان مد نظر ساتي، بیا یوه نظریه جوړوي. نو دوی چې دا کار اوس وکړو، دوی اوس موږ د مزید تنقید نه ودرولو، هغه وایي مصنف مړ شو، وایي تخلیق اهمیت لري. دا خو نو ډېر اوږد بحث دی چې که ومې نو کیسې خرابېږي. نو چې ته مصنف مړ کړې، چلو ستا مصنف خوا دی، ژوندی دی، تر عمرونو عمرونو پورې ژوندی دی. زما په تخلیقکارانو خو بیخي کار نه دی شوی، زه به څه کوم؟ نو خبره دا ده، دا ډېر اوږد بحث دی. انشاءالله په دې به یو جلا پوره مرکه باید چې وشي که نه، چې صرف په دغه موضوع وشي، بیا ډېرې خبرې کېدای شي. نو دا زه په خپله اختلاف ورسره لرم. زه مصنف منم، زه یم چې مصنف ګوره قلندر مومن تحریر چې زه وایم او د حمزه بابا تحریر وایم، نو ماته پته لګي چې دا قلندر دی، دا حمزه دی، زه دواړه تحریرونه وایم چې کوم تحریر په کومه معنا ډېر طاقتور دی، په کوم حساب چې دی هغه ډېر یعنی کاري انسپایر کوي که نه. پروفیسر محمود حیا صاحب ډېره زیاته مننه چې ته موږ دلته کتابخور ته راغلې، ډېرې ګټورې خبرې د موږ سره شریکې کړي. واقعي چې ادب کل دی، ادب سمندر دی، ادب یوه لوی جهان دی، یوه لویه دنیا ده. په دومره لږ وخت کې په ادب باندې لکه موږ چې دا کم موضوعات وچېړلو، په دې باندې خبره ډېره ګرانه، ځکه چې په هر موضوع باندې دا کتابونه لیکلي شوي دي او دې باندې کتابونه لیکلي کېږي.
او نور به هم لیکلی کېږي، څېړنې کېږي، کره کتنې کېږي. نو بهرحال نو پروفیسر صاحب په اخر کې ته مونږ ته یو غزل واوره، ځکه چې د محمود حیات صاحب په ادب کې هم په شاعرۍ کې هم یو خپل ځانګړی مقام دی او په جدید غزل کې د ده یو برخه ده او ښه برخه ده چې هغه به تاسو ته اوس دا زمونږ دا مرکبه په دې غزل باندې لوګی وم سوځېدمه له څراغه سره، لوګی وم سوځېدمه له څراغه سره، د څه دپاره ژړېدمه له څراغه سره. دغه یو یار په تنهایي کې و راپاته ماته، دغه یو یار په تنهایي کې و راپاته ماته، بس ټوله شپه به غږېدمه له څراغه سره. دغه یو یار په تنهایي کې و راپاته ماته، بس ټوله شپه به غږېدمه له څراغه سره، لکه یو روح چې له وجوده سره وي ملګري، لکه یو روح چې له وجوده سره وي ملګري، ملګری داسې اوسېدمه له څراغه سره. او د شپې به ما هم ډیوې بلې کړې د خپلو اوښکو، د شپې به ما هم ډیوې بلې کړې د خپلو اوښکو، سهار به زه هم مړ کېدمه له څراغه سره. او دا یو بل شعر دی چې ایرې ایرې لوګی به شوم د ده په شانې، سوکه سوکه به مې لیدمه له څراغه سره.